چا په چا باندې هغه شی وخوړ چې ښه شی لکه روش ثواب دی ګوره ښه الله به 10 لکه نیکۍ ورکړي 10 لکه بې ګناه معاف شي 10 لکه به درجې ورکړي او دا ټول کائنات به دې سړي دپاره د مغفرت دعاګانې کوي او الله به پرې د 3 جنتونو د خوراک وکړي جنت عدن جنت خلا او جنت دغه ویډیو کې د شي تاسو لیدلی وي که چا په چا باندې خوشي وخړو لکه روش نو الله به تعالی لکه نیکانه ورکي لکه دسی بکیږي درې جنتونه وازونه پکې او ټول نه جالب خبره دا خبره سوق کوي یو مولوی صاحب کوي او ناس په منبر باندې ده او خلکو ته شاته ناشتي زما د مولوی صاحب دا پیغام ده عوامو ته دا پیغام ده چې دا ویډیو استفاده کوي ورونو زمونږ دین د ټوکو دین نه ده دا عیسویت نه ده چې هر څه پکې اضافه کا خدای دا وی او خدای دا وی نه زمونږ دین د نقل دین دی چې په هر څه په نقل کې وي هغه موږ راغستی شو هغه کې من کتاب او سنت ده او که په نقل کې شي نه وي موږ د خپل ګیډ نه خبر نشو کولای نو زما د مولوی صاحب نه دا پښتنه ده ته ماته د یو دینی کتابونو کې دا را پیدا کا چې په کوم ځای کې دغه مسله ته ذکر کوي چې الله چا باندې چې څوک چا باندې ښه شغله که روش داسې کېږي او داسې کېږي ولې ته ماته یو دلیل پیدا کا چې کوم ځای کې روش ذکر وي یا کوم ځای کې خشه خوړل ذکر وي یا کوم ځای کې دغه جمله ذکر وي چې دا کارونه به اصلي ته کیږي چې نشته ده نو ولې د خدای نن ډارېږي او دام ته وایم چې هر سړی هر خبره منبر باندې کوي هغه دند چې هغه د قران او سنت نه ده نه ورو تاسو په غیر اخلي چې کوي به چې دا خبره صحیح ده او کنه ده ما مخکې تکرار کړ زمنګ دین د ټوک او د مذاق او د غپ او شب دین نه ده دا د ټیک ټاک دین نه ده دا د ټرندینګ ویډیوګانو فلټر دین نه ده دا دین ده چې الله سبحانه نازل کړی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او بیا موږ ته صحابه کرام او علما تشریح کړی دا دین موږ ځان په څنګه تطبیق کوو دا واضح خبره ده څوک هم نشي کولای د خپل ګډ نو خبره په اضافه کی او یا د خپل ګډ نو خبر په صرف نظر کې دا پکې نشته ده چې هر خبره من کو ادرس باید معلوم وي یا باید د قران وي یا د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي یو خبره تایید کړي یو خبره ویلي یو خبره ته اجازه ورکړي وي یو هم نشته ده نو د دې لپاره نو خويندو راځي د دین نه د ټیک ټاک لپاره مزاق جوړ نکو هر خبره شیر نکو هر خبره پروموټ نکو هر خبر باندې ټرندینګ اډیو ونه لګو او هر خبره ته ریاکشن ورنکو اخري خبر دا لطفا د خپل دین باندې ځان نه پوي کوي لطفا ځان پوي کوي چې تاسو پورې دغه شی به معنا خبر تاسو دوباره بیا شیر نه کوي جزاک الله خیر